السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن تاسو ټولو ته د خوښۍ یو ځانګړی خبر لرم. هغه دا چې د عیسویت سرلاری مشهور امریکایي پاپ هیلاری هیجی څو ورځې مخکې مسلمان شو، د اسلام مبارک دین ومنه او نوی نوم هم سعید عبداللطیف کېښودل شو. خپل مسلمان شوي ورور ته مبارکي وایو. الله رب العزت دې ورته راتلونکی ژوند چې کوم ده له خوښۍ، سکون او راحتۍ څخه ډک کړي. دا چې دا څنګه مسلمان شو د ده ډېره یوه جالبه کیسه ده چې خپله یې کړې ده. سعید عبداللطیف ورور وایي چې باوجود د دې چې زه په خپلو خلکو کې ډېر زیات مشهور وم، محبوب وم، خلکو مې احترام کوه، ډېر زیات خلکو ته ګران وم، خو زما زړه ته د الله رب العزت مینه ښکته شوې وه، زما زړه ته د ایمان نور ښکته شوی و، زما زړه ته د یو الله هدایت شوی و او د کلمې له ویلو مې پرته بله هېڅ کومه لاره نه درلوده. باوجود د دې چې دی یو راهب و، یو جادوګر و، په خپلو خلکو کې ډېر زیات مشهور و، خو بیا هم د الله رب العزت هدایت وکړ، زړه ته یې د الله رب العزت مینه ښکته شوله او بالاخره کلمه یې ولوستله او مسلمان شو او دا یې وویلې چې د کلمې له ویلو پرته مې بله هېڅ کومه لاره نه درلودله. سبحان الله، څومره خوند کوي چې یو مشهور امریکایي پاپ او د عیسویت سرلاری مسلمان شي، د حق لارې ته راشي، د الله رب العزت په اوامرو باندې عمل وکړي او د رسول الله مبارک په نقش قدم باندې روان شي. دا نو بیا ډېر زیات یو انسان ته د خوښۍ او راحتۍ سکون ورکوي. الله رب العزت د نورو غیر مسلمو ته هم هدایت وکړي تر څو د حق لارې ته راشي. که څه هم هغوی په دغه دنیا کې ډېر زیات فرصتونه لري، ډېر زیات سهولتونه ورته برابر وي، د ژوند امکانات ورته برابر وي، خو هغوی بیا یو ډول ذهني سکون نه لري. هغه سکون چې الله رب العزت په خپل اطاعت کې خپل بنده ته ورکوي، هغوی بیا له هغه څخه محروم وي. باوجود د دې چې دوی حتی میلیونران هم کوي، میلیاردران هم کوي، بیا هم سکون ذهني نه لري، ډېر زیات ناارامه وي. تاسو به لیدلي وي چې پلانکي مشهور کس یا پلانکي پیسه داره کس، شتمن کس ځان وژنه وکړه، خودکشي وکړه. دا ولې کوي؟ دا ځکه چې دوی سهولتونه لري، هر څه لري، خو ذهني سکون نه لري. او کله چې ذهن سکون نه وي بیا نو ژوند خوند نه کوي، راحتي نه لري. په دې دنیا کې به هم ناارامه وي او په هغې دنیا کې به هم بیا اخروي ژوند به دې خراب وي چیرته چې غیر مسلم وي. نو الله رب العزت ټولو ته هدایت وکړي تر څو هم دا دنیا ښایسته شي او هم اخروي ژوند له سکون او راحتۍ څخه ډک شي.